دې دا اسباب سدي دا الہاد ویل خوريږي کوم سيزونه دي چې داغه د وجنه خلق منکری کی دی الله نن په دنیا کې ایتیزم یا الہاد والا دا خلق بالکل دا سینه ده چې یو کس دا بالکل دا یو مضبوط تنظیم جوړ ده یو کمیونټي جوړ ده داغه مبلغین شته دي داغه دعوت کوونکي شته دي او هغه ځان ته نوم څنګه دا ایکس مسلم هغه ځاړه مسلمانان او د دې لپاره باقاعده اجتماعګانی کوي او د دې کې راغونډيږي څوک په اسلام پورې خندا د اسلام په ارکانو پورې خندا چې ګوره اسلام کې نعوذ بالله من ذلک دا ظلم موږ سره مخ کې کېدل خدای چې د اسلام مو پرې غل خدای چې د تصور د الله نه مزان خلاص کې نعوذ بالله من ذلک نو هغه بیا په اسلام پورې پروپاګاندا خپل هغه چې کومه فحاشي او ګناه والا مجلسونه وي هغه قائم کړي او په دې باندې فخر کوي چې مونږ ګورا دې کمکل توب نه الله راو خو نعوذ بالله اسلام وتا کمکل توب خاري دا وتا یو نشخ خاري د هریان وی چې مړه اسلام داسې یو دی افینو نشد نعوذ بالله نورونو دیو جنا نن دور کې دا ضروری ده چې خپل ځان او خپل اولاد خپل معاشره په دې کې د دې رد وکړي شي د دې بدی بیان کړی شي چې نه چې کله ته د الله نه منکر شولې د الله د تصور نه نو بیا به د خلق د بد کارونو نه منې کوي په سبا ځکه د ملحدینو په نظر کې هم بعضی کارونه نه خوخه دي قتل ته هغه هم خنوي نور داسې ګناهونه به وي چې هغه هم ته خنوي بل حق وحل بل باندې ظلم کول دا هغه هم بدګانی نو چې ته دا بدګانی نو دا په کوم قانون باندې اشاره وي داخله انسان نفس کې هو یو نفس دا صدا چې هغه انسان ته بدی ورخي ان النفس لاماره بالسوء بد خبره دا نفس انسان ته خاصه کوي نو دا به ته په کوم شی باندې اشاره وي په کوم سوچ باندې په کوم عقیده باندې به اشاره بل عقیده نشته چې د الله تصور ده د الله یره ورنه د الله ډار دایو د الله یره دایو داسې شی ده چې دا د انسان لپاره لوی رکاوټ ده د الله نه د بغاوت د ګناه کول دیغه نه لوی رکاوټ هم ده د الله تصور وجه دا ورونو دا د کافرو زوړ دایو منسوبه شروع شو چې کله د صلیبی جنگونه یو لسمه صدی ختمه دله 1096 نو د دې نصاراو یو جرنیل و صلیبی جنگونه شروع کړل هغه په ته وي چې را د مسلمانانو بلکې کوم مذهبونه چې تاسو نه علاوه دي هغه ټول ختم کو په دنیا باندې قبضه مقصد د دنیا په دولت باندې اگر چې دا د خپل بایبل نه لوی انحراف د نصاراو دا عقیده ده دا ځان سره یاد وو چې ګوره مونږ دا څومره د آدم علی السلام اولاد دي دې لپاره عیسی علی السلام په پانسې قتل دا او د ټول ګناهونو کفاره غدا کړه دا بس مونږ ته د ګنانا کفاره بشوي د عیسی علی السلام نعوذ بالله من ذلک ذات پانسې کړه خو دې بایبل لخاره حکم نه د انکار منحرف شو او په جنگونو باندې صلیبی جنگونو شروع کړو نو دا تقریبا 100 کالونو زیات په دنیا باندې چلے دي دو یو جرنیل و هغه سنت لوئس په نوم باندې و هغه جرنیل وتا چې کله دې بوډا شو نو دې عیسایانو غټ مشران راوختلو او ته وي چې ما د مسلمانانو سره په میدان کې 50 کاله مقابله وکړه دا موږ نشو ولې په دې باندې ځکه مسلمان کې یو جذبه ده د جهاد د شهادت د الله د رضا دا یو لوی جذبه د مسلمان سره دا موږ نشو ولې د الله قران دا موږ نشو ولې درې خبرې دي په درو خبرو باندې کار وکړو نو دا مسلمانان دا بیا ایس تاسو مخکې نه دا بیا بغیر جنگ بیا تاسو ګټلې کدرې کارونه مو وکړلو دا مسلمانانو سره د جنگ ضرورت بیا نشته بالکل میدان بتاو د پاره خالي اولینې کار بداو کو د مسلمان د ذهن نه د جهاد شوق
تمنا دا تن لری کو چې دا تمنا په مسلمان کې وي دا تصور وي باندې مسلمان ذهن کې وي د مقابله هغه مونږ نشو کولای. دویم مسلمان د خپل اصلیت نه لری کو خپل اصلیت داګه نه دی لری کو هغه وته ناشنا کو چې خپل اصلیت ته نه ویش. او دریم کار داو کو چې مسلمانان په فحاشۍ او ریانۍ او لغویاتو کې مصروف چې په دې کې پریوزي بیا تاسو ضرورت نشته ده د جنگ کولو ضرورت نشته بس دا بیا دې مونږ خلک دې باندې کار شروع کړل او مسلمانان د هغوی په ذهن کې رنگ رنگ کا شکوک شبهات او مسلمان ته دا جهاد دا داسې ښکاره کړ چې دا خو ظلم او فساد ده دا خو فسادګیری ده د چا وینه تویول دا فسادګیری ده او په دغه منصوبې باندې کار شروع ده. ورونو جهاد د خلکو په نظر کې سخت کاری دهشتګردي ښکاري دا داسې خلک پیدا کول دي لپاره چې دا کار بدنام کی دا عمل بدنام کی دا خلکو ته داسې ظلم ښکاره کی دا هغه منصوبې باندې کار شروع ده. اولینۍ منصوبه ده دا. دویم د خپل اصلیت نه مسلمان لري چې مسلمان د خپل اصلیت نه لري شي. اصلیت د مونږ څوک ده؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اصل ده چې خپل پیغمبر نه پیژني. ډیر انسانان به تا دا ملاو شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه متعلق د نوم علم بم نه صرف نوم بدایي چې پیغمبر سره خو دغه نوم نه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تعارف دا په مسلمان باندې لازمي ده چې نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پیژني پلار دغه قبیله دغه اولاد دغه بیبیانه دا به څومره خلک ورته سوچوګه چې مسلمان د خپل اصلیت اولینې بنیاد مو اصلیت محمد رسول الله او دا ورونو مسلمان دی نبی صلی الله علیه وسلم متعلق څومره علم لري هر څوک د خپل ځان متعلق او کوي مسلمان راپور ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نمونه واخسته مسلمان ته علم نه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زامنو نو واخلا ناغه ته بدا پته بیان نه لګي د نبی صلی الله علیه وسلم د لوریانو نمونه واخلا هغه پته بدا بیا پته نه لګي ځکه دا مسلمان د خپل اصلیت نه لري. صحابه کرام دا د مونږ اسلاف د مونږ د پاره د ایمان او د عمل لوی نمونه صحابه کرام صحابه او دشمنان پیدا کړل. صحابه نعوذ بالله من ذلک د خلکو په نظر کې داسې وو چې دا خو د یو بل سره اختلاف کوونکی نعوذ بالله من ذلک د یو بل بدخوا حال دا شیخ رحمه الله به فرمایل چې د صحابه معیار د هغوی مقام پیژنې نو قرآن ته رجوع وکړه محمد رسول الله سنتو ته رجوع وکړه لکه بخاري را واخله قرآن را واخله صحابه او شان به ته معلوم شي. تاریخ به تا ته دا ښکاره کوي چېرې صحابه په یو بل پسې سخت بدخوا و نعوذ بالله من ذلک او قرآن به موږ ته څه محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. خپل اصلیت د موږ صحابه ده دا شیخ امین الله حفظه الله چې کوم سیرت بیان کړی ده زین چې هر مسلمان نارینه او زنانه ته پکار د سیرت مو واورو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دریش پته کاله زندگی ده هغه ټوله بیان ټوله نشو ویلای خو اکثر بیان ده بده نو پکار چې موږ دغه سیرت او پیژنو دا د صحابه او سیرت ورپسې بیان کړی ده داسې دی موږ چې کوم اسلاف دي محدثین دي دا د مونږ اصلیت ده د هغوی تاریخ د هغوی سیرت شیخ بیان کړی ده مونږ د هغې نه خبر پکار ده دا د هغه سینټ لویس د هغه کافر یو نصرانی جرنیل د هغه چې دا مسلمان د خپل اصلیت نه لري دا دویمه منصوبه ورونو او دریمه هغه دا منصوبه کړی وه چې مسلمان په لغویاتو کې فحاشوی کې گانا بجانا ڈرامے وغیرہ پا دیکھے لغویاتو کے مضمون نن ورونو افسوس بدیر شي یو حق پرس عالم بوي دی هغه بیان به چلیږي نو سره به سازم چلیږي دا کومه نخره شروع ده دا کوم ظلم شروع ده
د عالم حق پرس بیان بوي و سره به دغه د ساز आवाज د جماعت بوي پای کې وي مسلمان ته رنگ راشي او هغه نخره به لګولې وي چې د الله د کور انتهایی بے ادبی ده مسلمان ته خدا تعلیم ده چې په مسجد کې ته ناس وي د الله ذکر کوا فضول خبره لغویات شغه دا به نه کوي نن مسلمان سره غانا دغه आवाज هغه په مسجد کې کوي دا د هغه منسوبه حصہ ده ورونو یا مو محسوسو او یا نه محسوسو خدا د هغه کافر چې مسلمان لغویات نن د مسلمان د نوجوان او د بوډا دغه موبایل را واخله هغه وګوره چې هغه څومره د شرم نه ښکارونه لغویات او پای کې وپرته وي او حال لاله چې د مرګ هیڅ پته نه لګي مرګ به کله راځي دیو جنا یو عرب عالم یې چې دا د تا د موبایل وزن ډیر وړو کیا خو یا بدا د تا د پارا د جنت لو سبب جوړیږي یا د جهنم دا وړو کیا خو یا د تا د نیکو اعمالو تل درنوي شي او یا سپکوي هم شي ګورئ زکه چې په دې باندې د الله رضا هغه څومره خلک ټي الله ته پد خو په هر صورت دا لغویات بیا دا کیلونه چې دي موږ دا نه وی چې سړی د کرکټ نه کوي یو سړی د فوټبال نه کوي سړی د خپل ورزش د پاره څنګه څه وخت کې کوي انسان نه سبد نه ده خو مسلمان پکې دومره ور مشغول شو چې کله دی یو میچ وي ته بیا د مسجد حال وګوره بیا د جمع حال وګوره چې مسلمان بیا نوجوان نسل هغه مسجد جمع ته حاضرېږي او کم میچ ګوري دا د هغه منسوبي حصہ ده چې اسلام د دین نه لرې کولو د الحاد په مسلمانانو کې رایج کول دا یو لوی سبب ده چې مساغه دا کافر دا ویلو د نن تقریبا هغه څو سوه کاله مخکې چې ګوره مسلمان په دې طریقې باندې او نن هغه منسوبې باندې خپ په تیزی باندې کار شول نورونو دا د هغه اسبابونو یو لوی سبب د انسان نفسانی د نفس تابعداري ده دا نفس دا غواړي چې د آزاد وي د چا پابند نه وي او دین دا غواړي چې نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر مؤمن د پاره د دنیا قید خانه ده زوت بندایو مون بندیو مون آزاد نه یو نفس آزادي غواړي نو د الہاد په اسبابو کې یو لوی سبب د نفس ازادي غوښتل الله نه دا نفس دا مو کنټرول کوو دا به الله ته د الله دین ته تابع کوو نورونو الله قرآن کې دا فرمایي چې څوک د الله په باره کې جګړه کوي د الله نه منکر دي نه دوست سره دغه سي علمي استعدادي علم شته ولا هدن نه د چانه نقل شوی چانه به دا پیدا کې چې الله نشته ده ولا کتاب منیر او نه د الله کتاب رڼا کوونکی ځکه د الله دی کتاب رڼا او دلیل د ټولو نه مضبوط وي نو داسې به کوم کتاب کې ته پیدا کې چې هغه کتاب د الله طرف نه منزل خلق دعوه کوي او پای کې د الله تصور موجود نه وي په هر صورت دا یو لوی فتنه ده دې وجنه د بچ کېدو لوی ذریعہ ما مخکې جمعې کې مرز کړی و د الله قرآن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین احادیث دا دین لوی د بچاو ذریعہ ده